بیا د هغې په شپږمه میاشت خدای پاک جبرائیل فرښته د ګلیل ناصرت نومې ښار ته یوې پیغلې ته ورولېږله چې کویدنې د داود د خاندان یوسف نومې سړي سره شوې وه او د دې پیغلې نوم مریم و. هغې ته فرښته ښکاره شوه او ورته یې وفرمایل مبارک شه، په تا ډېر فضل شوی دی، مالک خدای ستا عمل دی. هغې چې څه وفرمایل مریم په هغې ډېره فکرمنده شوه او حیرانه وه چې د دې مبارکۍ څه مطلب دی. بیا فرښتې هغې ته وفرمایل چې مریمې یریږه مه، خدای پاک په تا مهربانه شوی دی. ګوره ته به امیدواره شي او یو زوی به دې وشي او ته به د هغه نوم عیسی کېدې. هغه به لوی وي او هغه به د خدای تعالی زوی وبللی شي. مالک خدای پاک په هغه ته د خپل نیکه داود تخت ورکړي. هغه به د تل دپاره د یعقوب په خاندان بادشاهي کوي او بادشاهي به هیڅکله نه ختمیږي. مریم یې وفرمایل چې دا څنګه کیدی شي، زه خو لا واده شوی هم نیم. فرښتې جواب ورکړ روح القدس په پتا نازل شي او د خدای تعالی قدرت په تا سورې وکړي او په دې وجه به هغه مقدس ماشوم د خدای پاک زوی بللی شي. بله دا چې ستا خپلوانه الشبه هم امیدواره ده او په زوړ عمر به زوی راوړي او څوک چې په شنډه مشهوره وه د هغې د امیدوارۍ شپږمه میاشت ده، ځکه چې هیڅ یو کار د خدای پاک دپاره ناممکنه نه دی. مریم وفرمایل چې زه د مالک خدای وینځه یم، تا چې څه فرمایلي دي همداسې دې وشي. بیا فرښته د هغې نه لاړه په دغه وخت مریم نیغه راپاڅېده او یو ښار ته لاړه کوم چې د یهودا په غریزه علاقه کې و. هغه د زکریا کره ورغله او په الشبه یې سلام واچولو. کله چې الشبه د مریم سلام واورېده نو ماشوم د هغې په ګېډه کې په ټوپونو شو. نو الشبه د روح القدس نه ماموره شوه او په زور یې وویل په ټولو ښځو کې ته مبارکه او ستا د ګېډې میوه مبارکه ده. زه څوک یم چې زما د مالک مور دی زما تپوس له راشي؟ چې څنګه ستا سلام زما تر غوږو شو نو زما په ګېډه کې زما بچي ټوپ ووهلو. څومره بختوره ده هغه چې په دې ایمان دی چې د مالک خدای کول به پوره شي. او مریم یې وفرمایل چې ای زما زړه د مالک خدای لوی بیان کا، ای زما زړه خوشحالي وکا، خوشحالي وکا. زما د خلاصونکي خدای پاک په نوم چې هغه د خپلې عاجزې وینځې په حال دومره لوی نظر کړی دی، د نن ورځې نه پس به راتلونکې ټولې پیړۍ ماته بختوره وي، ځکه هغه زما دپاره دومره لوی کارونه کړي دي. د هغه نوم پاک دی او څوک چې د هغه نه یریږي په هغې د هغه رحم پیړۍ په پیړۍ دی. او هغه کارونه چې د هغه لاس کړي دي د هغه قوت څرګندوي. کبرجن او مغرور یې په خپلو خیالونو سره دانه وانه کړي دي. هغه حکمرانان د تختونو نه راغورځولي دي خو غریبانان یې لویو مرتبو ته رسولي دي. وږي یې په ښه څیزونو ماړه کړي دي او مالدار یې تش لاس شړلي دي. هغه د خپل خادم بني اسرائیل مدد کړی دی، لکه چې زموږ نیکونو ته هغه ویلي وو. هغه په ابراهیم او د هغه په اولاد رحم کول چرې هیر نه کړل. مریم د الشبه سره 3 میاشتې پاتې شوه او بیا کور ته واپس راله.